بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن ورځ تاسو ته د ستروسو یعنی د مالټې یا د لیمو یا د دې ته ورته کومې ونې چې دي د دوی په شاخبري باندې غږیږو. موږ تېره ورځ د همدې شاخبرۍ یو ټریننګ برابر کړی و په ننګرهار کې چې کوم تجارتي باغداران دي د هغوی دپاره او هغه کسان چې په باغونو کې شاخبري کوي، لکه داسې کسان موږ سره شته چې هغوی په همدې شرقي زون کې د ستروسو په شاخبرۍ کې کار کوي، لکه د خلکو باغونو ته ځي او هغوی ته د باغونه شاخبري کوي. هغه کسان هم راغوښتي وو، ځینې محصلینو یا ځینې نور د زراعت نه فارغ شوي یا تخنیکي کسان هغوی هم په دې ټریننګ کې برخه اخیستې وه. نو بیا موږ وغوښتل چې دغه ټریننګ موږ د ویډیو په شکل باندې جوړ کړو تر څو تر تاسو ټولو پورې ورسیږي. نو راځو، لکه زموږ هدف د دې ټریننګ نه دا و چې موږ په دې د ستروسو په برخه کې یو مشکل دا ده چې په دې برخه کې ظرفیتونه کم دي. ډېر کم خلک دي چې هغه د ستروسو په روزنه باندې پوهېږي، د هغې په شاخبري پوهېږي، د هغې په صحیح معالجه یا تداوي باندې پوهېږي. نو زموږ کوشش دا ده چې دغه ظرفیتونه باید زیات شي. نو دغه ظرفیتونه که چیرې دا د دې باغدارانو مربوط کسان وي، که دا ظرفیتونه وي، موږ په دې باندې کوشش کوو چې ورسره کار وکړو. او که څه دا بیروني خلک وي، لکه ځینې خلک چې هغه باغونه خپله نه لري خو هغوی غواړي چې په ځینې برخو د باغدارۍ کې یا د قوریدارۍ کې هغوی مهارت حاصل کړي. مثلا یو څوک غواړي چې شاخبري زده کړي او په آینده کې د خلکو باغونو کې شاخبري ترسره کړي. نو لکه زموږ همدغه هدف و د دې پروګرام نه. بل په دې کې دویم هدف بل دا و چې موږ د ټریننګ ته خپله د دې باغونو مالکان هم راغوښتي وو. او اوس هم دغه ویډیو چې موږ جوړو، یعنې دا ضرور نه ده چې یوازې د هغه خلک وګوري څوک چې شاخبري کوي. په دې کې د باغ مالکان ضرور باید دا ویډیو وګوري یا دغه ټریننګونو ته باید راشي. په دې چې د باغ مالک که چیرې خپله شاخبري نه هم کوي، نو کم از کم دومره باید پوه اوسي چې شاخبري څومره اهمیت لري، ولې باید موږ ترسره کړو، په کوم وخت کې ترسره کړو. او یا کله چې یو څوک راځي دوی ته شاخبري کوي، هغه د وګوري چې د دې سړي دا شاخبري صحیح ده که نه ده. نو دا هغه وخت پوهېږي په دې مسایلو باندې چې دوی لکه په دغه برخه کې خپل دغه مهارت چې دی لوړ کړي. نو د دوی مهارت په چې لوړېږي، یا به دغه ټریننګونو ته راځي، یا به دوی په خپله مطالعه کوي، او یا به دغسې دغه زموږ د ویډیو پروګرامونه به ګوري او دوی به بیا د دې نه وروسته د دې توانایي پیدا کوي تر څو دوی په آینده کې د شاخبري په دې مسایلو باندې پوه شي. د میوه نیونکو ونو د شاخبرۍ په اهدافو باندې غږیږو چې ولې موږ یو ونه شاخبري کوو. مطلب یو ونه د څانګې کړي دي او موږ او تاسو ورپسې راجي کېږو، قیچي راخلو یا اره راخلو او د دې نه ځینې څانګې غوڅوو. نو یعنې هغه هدف څه دی، ولې موږ دا کار ترسره کوو؟ اول دا چې د ونې داخل ته خصوصا موږ نن چې دی د ستروسو په دغه غږیږو، په شاخبرۍ غږیږو، د مالټو د لیموانو. د لیمو یا د مالټې د ونې داخل ته د لمر د وړانګو او د هوا داخلېدل چې دي دا بالکل ضرور دي. یعنې موږ او تاسې د شاخبرۍ په ذریعه باندې کولی شو چې د دې ونې داخل دومره رنګړی کړو چې تر څو په دې د ونې په داخل کې هم هوا وچلیږي یو څه اندازه، او هم د یو څه یا د لمر وړانګې او یا رڼا چې د داخل ته ورسیږي. بیا په دې باندې وروسته غږیږو چې څه فایدې لري، ولې؟ ځکه چې د دې کار سره که کله موږ د ونې په کینوپي کې یا په داخل کې د هوا او د رڼا دپاره زمینه برابره کړو، نو دلته د فوتوسنتیزز عملیه چې ده، هغه عملیه چې په نبات کې غذا جوړوي، نو هغه عملیې ته چې ده زمینه ډېره برابریږي. لکه ډېرې پاڼې چې دي د لمر یا د رڼا سره مواجه کېږي او د هغې په مقابل کې چې دی دغه پاڼې فعالېږي او دوی غذا جوړوي د نبات دپاره. او بله دا چې که چیرې موږ او تاسو غواړو چې زموږ ونې ښې صحتمندي او ښه میوه ونیسي او ښه ګل ونیسي، نو موږ او تاسې باید د ونې په داخل کې کار وکړو، یعنې شاخبري وکړو تر څو موږ دغه ونه دې ته برابره کړو چې زموږ او ستاسو ونه په آینده کې ښه ګلان او ښه میوه ونیسي. بل دا چې د ونې یعنې د مالټې یا د لیمو د ونې د قد د کنټرول دپاره یا د دې شکل د ساتلو دپاره، نو موږ او تاسو مجبور یو چې په دې کې شاخبري وکړو. یعنې شاخبري د دې یوه د هغه لارو نه ده چې موږ او تاسو کولی شو چې په دې سره خپله د مالټو ونه یا د لیمو ونه را کنټرول کړو.
هغه اندازه کې موږ کنټرول کړو په کومه اندازه کې چې موږ ته د هغې نه فایده را رسیږي. دریم چې دی دا د امراضو او د حشراتو کنټرول مسله ده. یعنې موږ کولی شو چې د شاخبرۍ په ذریعه باندې خپلې ونې د ډېرو مرضونو او د ډېرو حشراتو نه یې وساتو. ښه ګورو راځو د فوتوسنتیزس ته زمینه برابرولو کې دې باندې لږ بحث کوو. ګورئ په نبات کې هره پاڼه چې ده لکه دا د سولر تختې څه دي دا د سولر شیشې د دې په شکل باندې کار کوي. یعنې څومره چې په یو پاڼه باندې د لمر رڼا لګیږي او که دا مستقیمه وي او که غیر مستقیمه وي نو د دغې رڼا په موجودیت کې دغه پاڼه چې ده دا به ډېره انرژي تولیدوي. لکه څنګه چې زموږ او ستاسې سولر شیشې چې لمر ته مخامخ وي برابر وي ورته ښه دغه ورکوي انرژي ورکوي او که کله چیرې زموږ او ستاسې د پاڼې مخې ته څه ودرېږي یا تیاره شي یا وریځي نو دا هغه انرژي نه ورکوي. نو موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې په ستروسو په ونو کې دا رقم شاخبري وکړو تر څو دغه د فوتوسنتیزس عملیې ته زمینه برابره شي. او بله ګټه یې دا ده چې که چیرې موږ او تاسو غواړو چې د ونې په داخل کې موږ میوه تولید کړو نو هغه موږ او تاسې باید شاخبري پکې وکړو. که چیرې موږ او تاسې د مالټو په ونو کې یا د لیموانو په ونو کې د ډېر وخت دپاره شاخبري ونه کړو نو دا ونې صرف بیرون طرف ته میوه تولیدوي، داخل د ونه کې داخل د کینوپي کې دا میوه نه تولیدوي. نو د دې دپاره چې په داخل کې میوه تولیده کړي نو موږ باید دغه څانګې یو څه رنګړۍ کړو په داخل کې تر څو داخل ته هم هوا او رڼا ورسیږي او هلته هم دغه د کومې زخې چې دي دا چې دی د ګل په زخه باندې واوړي او هلته موږ او تاسو ته دا میوه تشکیل کړي. نو دا کار چې دی دا یوازې موږ کولی شو چې په شاخبرۍ سره دا کار ترسره کړو. ګورئ بل د که چیرې موږ د ونې داخل کې کار وکړو او ونه یو څه راسپکه کړو لږ یې رنګړۍ کړو تر څو هوا او رڼا ورته داخله شي نو د دې یوه ګټه دا ده چې زموږ او ستاسو دغه سرې یعنې د کوم غذایي مواد چې موږ دې بوټو ته ورکوو یا دغه اوبه ورکوو دا نه ضایع کیږي. ګورئ ولې ضایع کیږي؟ کله چې په یو ونه کې داخل کې کومې پاڼې موجودې یو هغې ته لمر په کافي اندازه یا د لمر رڼا ورته په کافي اندازه ونه رسیږي نو دا پاڼې چې دی په خپله تولید نشي کولی لکه دا انرژي نشي تولیدولی. دا پاڼې چې دی د نبات دغه نورې بیرونۍ پاڼې چې دي کومې چې لمر ته برابرې دي او انرژي تولیدوي د هغې پاڼو نه کومه انرژي تولیدېږي دوی هم ترېنه استفاده کوي لکه دا مفتخورۍ پاڼې دي په دې داخل کې. خو که چیرې موږ او تاسو دا کینوپي داسې اندازه کې جوړه کړو چې داخلي پاڼو ته موږ د رڼا رسولو چانس برابر کړو نو زموږ او ستاسو په ونه کې به اکثریت پاڼې چې دی د انرژي د تولید توانایي ولري. نو په دې صورت کې به هم موږ ته ښه میوه په لاس راځي، هم به زیاته میوه راځي، هم به کیفیت چې دی لوړي او هم به زموږ دا غذایي مواد لکه دا سرې اوبه دا چې موږ دې نبات ته ورکوو نو دا به نه ضایع کیږي. ښه بل دا خو مې وویل چې کله زموږ یو نبات کې شاخبري په درست شکل باندې ترسره کړو نو د دې بوټي د میوې هم کمیت زیاتي یعنې زیاته میوه ورکړي او هم کیفیت لوړي یعنې په ښه کیفیت سره میوه ورکوي. دا میوه به خوندور وي، خوږه به وي، ښه ښایسته د مالټې یا د لیمو بوی به لري او یعنې هر اړخ نه به دا میوه برابره وي. ګوره بل موږ وویل چې د بل هدف دا و چې د ونې دغه شکل او قد کنټرول ساتل دي. د ونې قد باید موږ کوشش وکړو چې ډېر موږ نه واشي نه شي، هغه موږ په کنټرول کې وساتو. نو د هغې ګټه دا ده چې بیا د دې ونې نه موږ او تاسې هم میوه په اسانۍ سره شکولی شو، هم په دې کې موږ شاخبري په اسانۍ کولی شو، هم د دې ته که دوا پاشۍ ته ضرورت وي هغه په اسانۍ سره کولی شو. یعنې کوم عملیاتي کارونه چې د ونې مربوط دي هغه موږ او تاسې بیا کولی شو چې په ډېر اسانۍ سره یې ترسره کړو. او ونه زموږ او ستاسو ډېره قوي راځي. ونه که چیرې په درست شکل باندې شاخبري شي ونه قوي راځي او ځکه دا څانګې چې دی په منظمو یا په برابرو زاویو کې نو دا څانګې قوي راځي. کله چې د یو ونې څانګې برابرې نو هغه که هر څومره میوه ونیسي نو هغه میوه چې ده دا څانګه ماتولی نه شي. خو که کله د دې میوې څانګې چې دی زاویه یې تنګه وي نو دا دغه وخت کې چانس دی شته چې د ونې څانګه چې دی ماته شي. نو څنګه موږ کولی شو چې ونو ته برابره زاویه کې څانګې برابرې کړو او قد یې کنټرول کړو نو دا د شاخبرۍ په ذریعه باندې کیږي. او بله موضوع دا ده چې د میوې او د دې بدني ودې ترمنځ یعنې د میوې او د پاڼو ترمنځ یو موازنه ساتل کیږي. یعنې دا کار موږ د شاخبرۍ په ذریعه کولی شو چې موږ په خپله ونه کې په هغه اندازه باندې میوې موږ پرېږدو څومره چې پاڼې ورته ضرورت وي.
لکه د یوې میوې دپاره چې څومره پاڼو ته ضرورت وي په هغه اندازه باندې موږ باید کوشش وکړو چې میوې پرې پرېږدو داسې نه شي چې ځینې ونې زموږ کله کله یو نیم باغونو کې موږ ګورو چې په هغه بوټو کې هغومره پاڼه نه وي لکه څومره چې میوه یې پکې نو هغه بوټی چې دی خرابېږي او هم د میوې کیفیت یې خرابي نو دا موازنه چې ده دا برابر ساتل پکار دي او دا موږ کولی شو په شاخبرۍ سره دغه ونه کې تاسو وګورئ دلته دا یو عکس هم ورکړی دی چې که چېرې تاسو پاڼو ته یې وګورئ دا ونه ټوله تکه شنه هم ده او ښه ښایسته کافي حاصل هم لري نو دغه رقم د دې میوې او د پاڼو ترمنځ موازنه برابرول دا د شاخبرۍ په ذریعه باندې کیږي ښه دلته د بل عکس تاسو ګورئ د مالټې یو بوټی دی چې قد یې ښه کنټرول ساتل شوی دی او زه ګوره دې بوټي سره ناست یم یعنې میوه یې تاسو وګورئ په دې ټیټ قد باندې ښه کافي او ښه ښایسته پریمانه میوه ورکړې ده نو دې باغ کې نورې ونې هم همداسې وي که چېرې زما ښي طرف ته یعنې شاته تاسو وګورئ هغې ونو کې هم ښه کافي پریمانه میوه ده او د ونې قد او شکل چې دی یو څه برابر دی ښه بل موږ د شاخبرۍ په ذریعه کولی شو چې خپلې ونې د ډېرو مرضونو او ډېرو حشراتو نه وساتو ډېر امراض داسې دي یا ډېر حشرات داسې دي چې هغه مرطوبه ساحه غواړي لکه رطوبت غواړي او پټ ماحول غواړي چې دوی پکې پټي مثلا حشرات اکثره داسې ځای غواړي چې هغه پټي د ونې داخلي یعنې ځینې حشرات داسې شته نو که چېرې موږ په درست شکل باندې د بوټي شاخبري وکړو او منځ ته هوا او رڼا داخلیږي نو په دغه وخت کې د هغه حشراتو نه زموږ او ستاسې بوټی خلاصي بل دا چې ځینې امراض ته چې اکثریت فنګسي امراض چې دي دوی مرطوب ماحول غواړي چې چېرته رطوبت زیاتي نو که چېرې موږ او تاسو شاخبري بیا درسته وکړو نو دې فنګسي امراضو ته هم چانس کم پیدا کېږي چې دوی زموږ او ستاسو په ونو باندې حمله وکړي او بله دا چې د شاخبرۍ په ذریعه باندې موږ او تاسو کولی شو چې د ونې نه مرضي څانګې غوڅې کړو تر څو دغه مرض چې دی نورو څانګو ته خپور نه شي ځینې امراض داسې دي که چېرې هغه زموږ او ستاسو په ونه کې پیدا کېږي نو د هغې د حل لاره دا ده چې هغه مرضي څانګه به ته مکمله د منځه وړې لرې کوې به یې د دې باغ نه به یې وباسې یا به یې چېرته سوځئ تر څو دغه مرض چې دی نورو ونو ته خپور نه شي نو دا هم موږ کولی شو چې د شاخبرۍ په ذریعه باندې دا کار ترسره کړو ښه اوس راځو د شاخبرۍ په اړه ځینې اساسي مسایل دي په هغې باندې بحث کوو دا کولی شي چې په هر نبات کې تاسې دا په پام کې ونیسئ خو زموږ او ستاسو دلته اوس فوکس چې دی د مالټو په ونو باندې دی یو د هغه اساسي مسایلو نه اپیکل ډومیننس دی یعنې د څوکې غلبه ده چې په دې نبات کې څوکه چې ده دا غالبه وي یعنې د یو لخته که چېرې تاسو وګورئ دا همداسې اوږد حرکت کوي او څنګونو ته څانګې نه وباسي نو راځو په دغه عکس کې تاسو ته تشریح کوم دلته که چېرې تاسو وګورئ ګوره دلته په دغه ساحه کې دغه څاڅکي غوندې شکل چې ورکړی دی دا اکټیو اپیکل بډې ورته لیکلي یعنې دا د څوکې هغه فعاله زخه ده چې د دې نه دا بوټی پورته حرکت کوي همدغسې غټېږي او دغه د پاڼو په کنجونو کې چې دي دا زخې دي دا زخې چې یعنې دا هم وده کولی شي هم من کولی شو چې دا د ودې نه منع کړو ګوره په طبیعي شکل باندې په نبات کې په دغه ساحه کې اګزین تولیدیږي یعنې د اګزین په نوم باندې هورمون دی دا دلته تولیدیږي او د دې کمال دا ده چې دا اګزین لاندې د زخو ته راځي او دغه زخې ټولې ویدې ساتي یعنې نه پرېږدي چې دغه زخې حرکت وکړي نو دغه پروسې ته چې دی اپیکل ډومیننس وي یعنې په څوکه چې ده غالبه ده چې دا زموږ او ستاسو په شاخبرۍ کې یعنې بالکل یو بنیادي مسله ده چې په دې باندې باید هر څوک پوه شي او که په دې باندې څوک پوه شول په دې مسایلو باندې نو دوی کولی شي چې په اسانۍ سره شاخبري وکړي راځو ګوره اوس که چېرې دغه اپیکل ډومیننس موږ ختمو نو څه ورته کول پکار دي ګورئ دلته راځو په دې بل تصویر کې هم تاسو ګورئ چې دلته څوکه چې ده غالبه ده د دې ځینې اګزین راځي همداسې راښکته کېږي راځي خو یو وخت پورې داسې اندازې ته رسیږي چې د دې اګزینو نور د فلو د هغې نه تر دې سر پورې نه رارسیږي نو بیا دلته چې دی ځینې زخې چې دی حرکت کوي او څانګې تشکیلوي لکه دې ځایونو ته اګزین چې دی نشي رارسېدلی په دې ځکه دې زخو حرکت کړی دی خو که چېرې موږ دغه څانګه په دې ځایونو کې چېرته قطع کړو نو هغه اګزینو رابهېدل چې دی یا دې ځای ته راتګ بندېږي نو دا ټولې زخې چې دی فعالېږي دا تاسو کولی شئ چې په دې بل عکس کې وګورئ ګورئ د څوکې د غلبې د منځه تلل دي څنګه موږ کولی شو چې اپیکل ډومیننسي چې دی د منځه ویسو ګورئ په دې تصویر کې ښکاري دې تصویر کې تاسو وګورئ چې
هغه څوکه چې ده غوڅه شوې ده. مطلب یو څانګه که چیرې موږ غوڅه کړو نو د هغې نه ښکته چې څومره زخې دي دا ټولې چې دی په حرکت باندې شروع کوي. که چیرې ګورئ دا عکس بیرته د هغه پخواني سره مقایسه کوي. زه بیرته پورته عکس ته ورځم. دلته که چیرې تاسو وګورئ دلته دا څوکه شته، خو دا فکر وکړئ چې دغه څانګه په دې ځای کې غوڅه شوه. نو چې دې ځای کې غوڅه شوه دا عکس ترې نه جوړېږي. ګورئ دلته دا څوکه غوڅه شوې ده ترې نه، نو د دې جانبي کومې څانګې چې دي یا جانبي کومې زخې چې وي دې ټولو چې دی په حرکت باندې شروع کړي. نو دې ته وایي د څوکې غلبه، چې دا موږ تاسو ته په شاخبرۍ کې ډېر زیات په کار راځي. بیا وروسته بیا دا تشریح کوو نور هم. ګوره په دې عکس کې تاسو وګورئ دا یو بوټی دی. د دې په دغه ساحه کې یو لښته وه چې دې نیغه وده کړې وه. نو دلته دا لښته په دې ځای کې قطع شوې ده. اوس د یوې قطع کېدو سره ګوره څو څانګې څو زخې چې دی ویښې شوي دي. ګوره یوه دا ده، یوه، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ نوره څانګې چې دلته په دې تصویر کې ښکاري، خو لاندې به نورې څانګې وي چې د دې نه راوتي. اوس که چیرې غواړو چې دا بوټی دلته نور هم ګڼ کړو نو دا څانګه که دلته قطع کړو، دا دلته قطع کړو، دا څانګې په دې ځایونو کې قطع کړو، نو د هرې څانګې نه به نورې دغسې 5 او 6 څانګې رازرغونې شي. نو راځو دا بیرته بیا په خپلو دغه د ستروسو په شاخبرۍ کې بیا په دې باندې غږیږو چې دا مسایل ولې زموږ او ستاسې ډېر پکارېږي. ښه، اوس بل راځو دا د څانګې د غوڅولو طریقې ته راځو چې موږ په 2 طریقو سره موږ او تاسې دغه څانګې غوڅوو. نو یو د هغې طریقو نه دا ده چې د څانګې د څوکې غوڅول دي، لکه مخکې چې دغه کې موږ تشریح کړو که نه، دا د اپیکل ډومیننسي چې د منځه وړي چې دې ته هیډینګ بیک وایي. لکه یو څانګه ده او ته یې په دې ځای کې قطع کوې. مثلا دا بوټی دی، څانګه راوتې ده او ته په مطلب دا څانګه فرض کړه 1 متر څانګه ده، ته یې په دې منځ 50 سانتي کې قطع کوې، یا په 80 یا 90 یا 80 یا 30 چې په کوم ځای کې دا قطع کوې، دې ته چې دی هیډینګ بیک وایي چې ته دا څانګه راقطع کوې او نوره باقي څانګه پرېږدې. ګوره دلته په دې ډول غوڅولو سره مخکې تشریح شو چې دا جانبي څانګې چې دي دا ټوله وده شروع کوي. یعنې کله چې موږ یوه څانګه غوڅوو نو د هغې نه دا جانبي څانګې چې دي په همدې څانګه کې کومې جانبي زخې چې دي هغه ټول حرکت کوي او دلته نورې څانګې را پیدا کېږي. دغه ډول غوڅونه لکه خپله هیډینګ بیک چې دی دا په ستروسو کې ډېر کم پکارېږي. یعنې اکثره وخت به د دې نه موږ او تاسې ځان وساتو. هېڅ کله هم کوشش مه کوئ چې د مالټو یا د لیمو په ونه کې تاسې هیډ بیک وکړئ، لکه یو ځای کې څانګه دغه تاسو غوڅه کوئ، ځکه دا نوره ګڼېږي. نو راځو هغه نورو طریقو ته بیا تاسو ته ټول په اخره کې چې کله دا ټریننګ ختمیږي نو تاسو ته معلومات کیږي چې موږ او تاسې به د یو مالټې یا د لیمو ونه څنګه شاخبري کوو، کومې څانګې به په کومه طریقه سره ترې نه لرې کوو. ګوره دا چې دا د هیډ بیک طریقه ده. دې کې که چېرې تاسو وګورئ دا سرې کرښې هم چې ترې نه راکاږلي دي نو دا هیډ بیک شوي دي. ګوره په دې ساحه کې تاسو وګورئ دا کټې چې ورته لیکلی صحیح، یعنې دغه څانګه که چیرې موږ تاسو په دې منځ کې په دې نیمایي کې قطع کوو، دې قطع کولو ته هیډینګ بیک وایي، هیډ بیک ورته وایي صحیح، یا سرکب کول یا د څانګو د څوکو غوڅول دي صحیح. دلته که چیرې تاسو وګورئ لکه دا څانګه غوڅه شوې ده، ترې لرې شوې، دا لرې شوې ده. اوس مثلا دا څانګه که چیرې موږ دې ځای کې غواړو چې نورې څانګې را پیدا شي نو موږ دا څه کوو، دا دلته غوڅوو تر څو دغه زخې ټولې راویښې شي، هغه اپیکل ډومیننسي د منځه لاړه شي او دلته دغه ساحه ګڼه شي. او یا غواړو چې په دې ساحه کې دغه څانګه ډېره وده وکړي او دې ځای کې نورې څانګې را پیدا شي نو دا دلته غوڅوو. نو دې طریقې ته وایي د غوڅولو دې طریقې ته هیډ بیک وایي صحیح، یا هیډینګ بیک. بله طریقه د څانګو د غوڅولو چې ده هغه تنینګ دی. دې ته تنینګ کټ هم وایي، تن کټ هم ورته وایي او تنینګ آوټ هم ورته وایي. لکه دا رنګړي کولو ته وایي چې ته مکمله یو څانګه د یو ځای نه مکمله ټوله وباسې لرې کوې، لکه په هغې ساحې کې ته ورته ضرورت نه لرې، ټوله څانګه د منځه وړې نو دې ته تنینګ وایي یا تن آوټ ورته وایي. ګوره لکه په دې تصویر کې ښکاري. دې کې تاسې دا سرې کرښې وګورئ. ګورئ دلته دا زموږ سکیفل برانچ دی یا د عمومي څانګه ده، خو په دې باندې موږ غواړو چې دغه ساحه کې دغه څانګه ټوله د منځه ویسو نو دا به په دې ځای کې په بیخ کې قطع کوئ صحیح. په بیخ کې په کومه اندازه باندې قطع شي هغه وروسته درته ښیو، په دې بل سلایډ کې راځي. ګوره دا څانګه که چیرې موږ په دې ساحه کې قطع کړې وای نو دلته نورې څانګې ایجادېدلې، دا ځای نور هم ګڼېدلو. دلته اوس یوه څانګه وه، که د دې څوکه موږ قطع کړې وه یعنې دا هم هیډ بیک کړې وه نو دلته به نورې څانګې را پیدا کېدې. خو اوس موږ غواړو چې دا څانګه مکمله د دې نه ختمه شي، دلته نور څانګې راشنې نه شي نو دا به په دې ځای کې په دې رقم غوڅوو. همداسې په دې ټولو ساحو کې که چیرې تاسې وګورئ نو دغه طریقې ته چې دی تنینګ وایي یا تن آوټ ورته وایي یا تن کټ ورته وایي چې ته د یوه څانګه د هغه صحنې نه مکمله لرې کوې، محوه کوې او هلته ته نه غواړې چې نورې څانګې را پیدا شي نو دې ته
تننګ وي یا د څانګو تننګ کټ ورته وي چې دا موږ په ستروسو کې لکه په لیمو او په مالټو کې موږ زیات دغه رقم د څانګو غوڅولو ته ډېر ضرورت لرو. ښه اوس راځو خپله د دې بوټو شاخبرۍ ته. صحیح اول راځو تربیې ته چې موږ او تاسې په اول کال کې یا په همغه اول فصل کې چې کله نیالګی کرو نو موږ او تاسې به ورسره څه کوو. د همدې نه شروع کوو بیا راځو تر غټو ونو پورې چې موږ او تاسې به څنګه د ستروس یو ونه یا که دا مالټۍ که لیمو یو که بل کوم جنسي لکه چکوتره او میټه دا ټول په دې خاندان کې شامل دي نو دا به موږ او تاسې څنګه شاخبري کوو. ګورئ په اول کال کې که چیرې زموږ او ستاسو دا نیالګی شاوخوا 80 یا 80 سانتي قد ولري لکه دا بوټی موږ او تاسو راوړو د نرسري نه په ځمکه کې کینو یا په باغ کې کرو نو که چیرې دا 80 سانتي قد ولري یا مثلا تر متر پورې اته قد ولري نو موږ به دا چې دی په 40 یا په 50 سانتي کې قطع کوو. دلته تاسو په دې تصویر کې کتلی شئ. ګوره کله چې بوټی موږ راوړو د نرسري نه نو دا به ځان سره جانبي یو نیمه وړه څانګه به لري خپل قد به یې کړی دی بوټي نو موږ به دې بوټي سره څه کوو. اول به موږ د دې بوټي دغه پاس برخه یعنی هډ بیک به کوو دغه سر به یې قطع کوو. لکه دلته که چیرې تاسو په دې تصویر کې وګورئ نو اول قطعه په دې ځای کې شوې ده. دا نیالګی دی فرض کړئ دا نیالګی 80 سانتي قد لري نو موږ دلته په 40 یا په 50 سانتي کې دا بوټی قطع کړی دی. بیا ورپسې چې دی څومره جانبي څانګې چې په دې نیالګي کې موجود دي دا ټولې موږ ترېنه قطع کوو. دا جانبي څانګه به لرې کوو دا هم ترېنه لرې کوو. نو دا بوټی چې دی یوه ډنډه بوټی پاتې کېږي لکه یوه وچه لښته چې په دې شکل باندې پاتې کېږي. نو دا چې د بهترینه طریقه ده ځکه دغه وخت کې که چیرې موږ دغه بوټی په دې ترتیب باندې جوړ کړو نو په راتلونکي فصل کې چې څه رقم څانګې موږ غواړو په دې بوټي کې را پیدا کېږي بیا دغه بوټي موږ ټول کولی شو چې په یو شکل باندې یو بل ته ورته دغه بوټي موږ او تاسې جوړ کړو. ګورئ که چیرې تاسو په دې ویډیو کې تاسې وګورئ زه دلته یو څه بوټي دي هغه شاخبري کوم نو دا تاسو وګورئ چې زه په دې کې هم هډ بیک کوم لکه دغه د بوټي دا ټول قد چې دی غوڅوم او هم د دې نه دا جانبي څانګې لرې کوم. ګورئ دلته دغه وړې وړې جانبي څانګې وې هغه هم ترېنه غوڅې کړې او بوټی هم چې دی هډ بیک کړو. ورپسې تاسو د بل بوټي کې مو ګورئ دلته ګوره وړې وړې جانبي څانګې دي دا ترېنه ټولې قطع کوو 5-6 څانګې وي نو او دا بوټی هم چې دی بیا بالاخره سرکب کوو یعنې د پاسه یې راغوڅوو. دې بوټي ته وګورئ ګوره ګڼ بوټی دی اکثره خلکو په دې باندې زړه نه کېږي چې دا رقم بوټی دوی شاخبري کوي. ګوره ټولې څانګې یې ترېنه لرې کېږي غوڅېږي او بالاخره دا بوټی لکه په یوه تنه باندې جوړیږي او بیا هډ بیک کېږي. ورپسې تاسې دا بل بوټی هم وګورئ ډېر ښایسته بوټی دی خو دا ټول موږ کوشش کوو چې په یوه تنه باندې به یې جوړو او جانبي څانګې چې څومره دي هغه به ترېنه لرې کوو او بوټی به په سرکب کوو تر څو لاندې موږ ته ښایسته جانبي څانګې راکړي. ګورئ د دې کار یوه فایده دا هم ده چې په نرسري نه چې موږ او تاسو ته کوم بوټی په لاس راځي هغه لکه په مساوي اندازه هر طرف ته په هغه رقم څانګې نه لري لکه موږ چې غواړو. خو که غواړئ چې په خپله طبع باندې یو بوټی را جوړ کړئ چې تاسو ته هر طرف ته په همغه اندازه څانګې نو تاسو به د دې طریقې د شاخبرۍ نه کار اخلئ. ګورئ بوټی چې کله موږ په هغه طریقه باندې شاخبري کړو دغه بوټي ته که چیرې تاسې وګورئ دا موږ په مطلب په یو باغ کې کرلی و هغه تحقیقاتي فارم کې دا بوټی موږ کرلی و دا په 2012 کال کې دا بوټی کرل شوی و. ګورئ دا بوټی د دې ځای نه دا روټ سټاک دی دلته پیوند شوی دی خو دې بوټي ګوره یو څانګه یې دلته لرله او دلته میده میده څانګې وې او دې ځای کې موږ سرکب کړی دی په دې پاس ساحه کې دې پاڼې مخه نیولې دی د دې څانګې ګوره دا هم دلته غوڅ کړی. اوس تاسو وګورئ چې دې بوټي څومره پرېمانه څانګې کړي دي چې هر سمت کې موږ وغواړو دا بوټی موږ جوړولی شو. یعنې که هر چېرته موږ وغواړو چې مطلب یو څانګه دی ښه په منظمه زاویه کې دې طرف ته دي هلته دي پلانکي ځای کې دي چې کوم ځای کې موږ وغواړو دا بوټی جوړېږي. خو د دې نه مخکې که چیرې تاسو ویډیو کې متوجه شوي یئ چې په نرسري کې دغه بوټی چې دی زموږ په طبیعت باندې څانګې نه کوي. په نرسري کې به داسې چې د بوټي یو طرف ته به څانګې بل طرف ته به یې نه وي یا یو طرف ته به یې غاټه څانګه کړي بل طرف ته به یې وړه کړي. خو موږ غواړو چې دا بوټی په مساوي شکل باندې ګرد او ښه ښایسته جوړ کړو نو هغې دپاره په دغه رقم باندې شاخبري پکار ده. نو دا شاخبري چې ده لکه دا به تاسې د دې کېنولو د ورځې نه شروع کوئ کله چې بوټی کېنولو بس دغه شاخبري ورته پکارېږي. دلته بیا یو مسله بله ده که چیرې تاسې دغه بوټي په مني کې کرئ صحیح نو بیا دا شاخبري به تر پسرلي پورې نه کوئ. لکه مني کې کوم بوټی کېنولو دا شاخبري به نه کوئ تر هغې پورې چې هوت میاشت راشي لکه سړه هوا ټوله تېره شي دا بوټی نور نوی ودې ته ځان جوړوي نو په دغه وخت کې د ودې ته نږدې موسم کې به تاسې دا شاخبري وکړئ.
او که چیرې دا بوټی هم په همدې پسرلي کې لکه اول پسرلي کې وکرلو لکه د هود په میاشت کې تاسې وکرلو نو دفتن به هم دا شاخه بري وکوي مثلا دې خبرې ته به تاسو متوجه اوسئ. ښه اوس راځو دویم کال ته. لکه اول کال کې موږ بوټی شاخه بري کړو صحیح جوړ هم کړو برابر هم کړو سر هم قطع شو جانبي څانګې هم لرې شوې. دویم کال ته راځو. په دویم کال کې به دې بوټي سره څه کوو. ګوره په دویم کال کې دغه بوټی چې دی دلته په دې تصویر کې داسې جوړ کړی دی چې دا بوټو ته څانګو ته یې شمارې ورکړي دي. ګورئ موږ او تاسو چې کله هم یو بوټی د مالټې یا د لیمو په ښه شکل کې روزو نو ښه طریقه یې دا ده چې دا په 3 څانګو باندې وروزل شي. یعنې دا بوټی باید 3 دانې سکیفلډ برانچ ولري. دغه عمومي څانګې چې د تنې نه جدا کېږي دې ته سکیفلډ برانچ وایي صحیح دغه عمومي څانګې ورته وایي. لکه دا تنه ده د دې نه 1 2 3 لکه موږ باید کوشش وکړو چې بوټی په 3 عمومي څانګو باندې وروزو. که چیرې په 3 باندې امکانات نه وو نو بیا کولی شو چې 4مه څانګه هم انتخاب کړو لکه په 4 باندې وروزو صحیح. بیا بیخي په هغه نادرو حالاتو کې کولی شو چې 15 دغه ولري دا زموږ بوټی 15 عمومي څانګې ولري خو د دې نه باید بلکل زیاتې نه وي. خو کوشش باید دا وشي چې دا بوټی موږ او تاسې په 3 څانګو باندې وروزو. لکه د دې باید داسې سیستم برابر کړو چې دغه بوټی 3 عمومي څانګې ولري. ګوره دا بوټی داسې په دغه باندې ویشلی دی په دې دغه باندې نمرو باندې نومولي دي دا څانګې دي. ګوره په دې بوټي کې موږ او ستاسو کوشش څه دی چې دا موږ په 3 څانګو وروزو. ګوره اول نمبر څانګه دویم او دریم یعنې دا زموږ هغه څانګې دي چې دا موږ غواړو دا بوټی ترېنه جوړ کړو. دا نورې څانګې به په راتلونکو کلونو کې او سږ کال دا به ورو ورو ترېنه قطع کوو. خو ګوره بوټي یو شي ته ستاسو پام وي ګوره چې بوټی داسې نه وي چې حتمني به موږ دغه بوټی په اول کال قطع کړو او دا به حتمني موږ ته 6 څانګې کوي. که دلته ګوره دې بوټي ته موږ او تاسې راشو دې 6 نه دې 13 نه هم ډېرې څانګې کړي دي صحیح. خو دا بوټی به کوشش کوو چې دغه اندازو پورې به دا پاکو لکه دا به تقریبا تر دې داسې وخت تر 15 سانتي پورې دې کې بلکل څانګه نه پرېږدو. بیا د دې ځینې به یو څانګه موږ انتخابوو فکر وکړئ دغه څانګه په ښه زاویه کې تللی ده صحیح. دا څانګه به موږ ځان سره ټارګېټ کړو چې یاره زه دې بوټي کې غواړم چې دا څانګه او دا څانګه او دغه څانګه صحیح لکه 3 دانې. خو دا 3 څانګې چې تاسو په دې بوټي انتخابوئ دا به د بوټي د یوې نقطې نه نه وي راوتلي چې اوس مثلا موږ دغه ځای کې دا ټول بوټي لاندې پاک کړو 1 2 3 څانګې د همدې یوې نقطې نه موږ انتخاب کړو. نه دغه 3 څانګې چې تاسو انتخابوئ دا باید په دې بوټي باندې تیتو پاره کړي لکه یو څانګه باید دې ځای کې یوه څانګه دلته وي یوه دلته وي په دې شکل باندې. وروسته بیا د نورو دغه کې تصویرونو کې درته ښیو. خو ګوره په دویم کال دوی ښودلې ده چې دغه لاندې څانګې باید د دې نه قطع شي. که چېرې تاسو وګورئ دا لاندې څانګه یې قطع کړې ده او په دې بوټي کې یعنې داسې موږ نشو کولی چې موږ دغه بوټی په 3 څانګو باندې روزو نو موږ په همدې اول کال پسې وروسته لکه په 3م کال باندې دفعتاً راجع شو ټول بوټی شاخه بري کړو صرف 3 څانګې پکې پرېږدو. نه 3 څانګې به موږ په نښه کړي ځان دپاره چې یاره زه په دغه 3 څانګو باندې دا بوټي تربیه کوم خو دغه نورې 15 څانګې به ته په دې بوټي کې په اول دویم کال باندې پرېږدې. دې سره به غرض نه کوي دا به ورو ورو یو څانګه ترېنه قطع کوي یوه یا 2 څانګې به ته قطع کوي. بالاخره تا ته به په 4م کال باندې په 3 تنو باندې بوټی په لاس درځي. ځکه په یو ځل باندې د ستروسو بوټی لغړول په هغې کې ډېره شاخه بري کول دا دې بوټي ته نقص رسوي. هم د ودې نه غورځوي او هم چې دی د لمر سوځېدنو سره دا مخ کېږي. ګوره دلته طریقه یې څه ښودلې ده. زمونږ ټارګټ دغه چې ده یعنې هدف هم دا ده چې اوله څانګه پرېږدو دویمه پرېږدو درېیمه پرېږدو. نو دې څانګو سره بلکل غرض نه کوو صحیح. خو دغه کومې څانګې چې موږ په آینده کې غواړو چې دا غوڅې کړو د منځه یوسو دا چې دا پنچ کوو. پنچ لکه په نوک باندې یا په لاس باندې د یوې څوکې غوڅولو ته هم وایي. نو دا کولی شي چې په قیچي باندې هم غوڅه کوي. یعنې د دې نورو څانګو دا څوکې غوڅوو لکه دا دلته غوڅوو دا په دې ځای کې غوڅوو دا 4م نمبر دلته غوڅوو صحیح. خو اول نمبر دویم او دریم دې څانګو ته غرض نه کوو دا پرېږدو چې دا اوږدې لږې لاړې شي صحیح. دا نور څانګې چې دا موږ غوڅوو چې دا قد کنټرول شي او همدې ځای کې راببر شي. نو راځو دې بل کال ته یې راځو لکه په 3م کال کې بیا ورسره څه کوو دې ونې سره. ګوره په 3م کال کې د هغې څانګو نه هلته موږ سره 3 دانې اضافه څانګې پاتې شوې لکه ټولې 6 څانګې وي او 3 موږ په نښه کړې چې اوله او دویمه درېیمه وه او په دې کې 5مه 4مه 5مه 6مه د اضافه څانګې چې دا باید غوڅې کړو. ګوره په 3م کال باندې 5مه او 6مه نمبر څانګې په نښه شوي دي صحیح. یعنې د دې 3 نه 2 څانګې به ته غوڅه یې. ګوره 5مه هم غوڅه شوې ده 6مه هم غوڅه شوې ده. اوس بوټی په څو څانګو شو په 4 باندې 1 2 3 او 4. خو هدف دا ده چې دا 4مه به هم موږ د منځه وړو. دلته که چېرې تاسو وګورئ دا بوټی په دغه شکل باندې ښکاري د بره نه که چېرې دې بوټي ته وګورئ.
اوس راځو د دې بوټي څلورم کال ته. ګوره په څلورم کال کې موږ د دې دا څلورم نمبر څانګه هم غوڅوو. اوس که بوټی د پاسه وګورئ صحیح د دې سکیفلډ برنچ چې دي دغه سکیفلډ برنچ دي دا عمومي صحیح 1 2 3 نو دا بوټی چې دی وګورئ په هره زاویه کې چې دی هر طرف ته چې دی خپله څانګه لري. نو بوټی چې دی ډېر ښایسته ګرد او منظم اوپن سنټر شکل کې جوړیږي او په 3 څانګو باندې. نو که چیرې موږ او تاسې یو بوټی په دا رقم جوړ کړو نو دا یو بهترین بوټی دی چې دا موږ او تاسو ته په آینده کې ښه حاصلات ورکوي، د ماتېدو چانس یې نشته، داخل د کینوپي به همیشه برابر وي، ونه به هم بیرون میوه نیسي هم به په داخل کې میوه نیسي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دغه اصولو باندې مخکې لاړ شو او دغه بوټي چې دی په دغه شکل باندې شاخبوري کړو. ښه د دې نه علاوه لکه دا کومه شاخبوري پروګرام چې موږ مخته بوتلو که نه چې کینولو کال، اول کال، دویم، دریم، څلورم کال، د دې نه علاوه ځینې لښتې په دې بوټو کې را پیدا کېږي چې هغه به موږ او تاسې هر وخت وڅوو. یعنې هغې ته باید موږ او تاسې متوجه اوسو چې هغې ته موږ عنوان ورکړی چې نامطلوبې څانګې چې زموږ هغه په کار نه دي په دې بوټي کې، هغه باید موږ ترېنه غوڅې کړو. ګوره هغه کومې څانګې دي؟ یو که چیرې تاسې وګورئ اول درجه کې په ناروغۍ باندې اخته څانګې دي. بوټي کې به ګورئ مرضي څانګه وه مکمل د منځه وړه لرې کوه ترېنه، وچه شوې وه، ماته شوې وه. ځینې څانګې داسې چې د کار په جریان کې ماتېږي، مثلا د میوې ټولولو په وخت کې ماتېږي یا د مطلب د امراضو د وجې نه وچې شوي، نو دا څانګې به تاسې بالکل ترېنه د منځه وړئ. که دا په ښه سمت کې روان وي، که خراب ځي کې که هر رقم وي، دا به تاسې ترېنه شاخبوري کوئ. بل په دې پسې ځینې څانګې داسې دي چې غلطو سمتونو ته تللي په دې بوټي کې، هغه به موږ او تاسې شاخبوري کوو. یعنې دا باید موږ په دې باندې پوه شو. او بل ګوره چې بوټي کې کله هم یا په ونه کې شاخبوري کوئ نو د لاندې طرف نه به دې ونه کې کار شروع کوئ، لکه د بیخ طرف نه به کار شروع کوئ، بره به ځئ. ګوره راځو په دې بوټي کې دلته که چیرې تاسې وګورئ لکه دا بوټی په دې ځای کې پیوند شوی دی، لکه دا هغه پیوندي ساحه ده. به دا لیزر راواخلم. دا بوټی فرض کړئ چې دلته پیوند شوی دی، نو د پیوند نه بره چې ده مالټه ده مثال او لاندې چې دی نارنج دی صحیح. نو د نارنج نه یا د روټ سټاک نه چې کوم ناوده راشنه کېږي دې ته سکر وایي. دا به هېڅکله هم نه پرېږدئ او دا ډېر زیات مضر وي. په وړو بوټو کې که کله هم سکر چې دی سر ووهلو او حرکت یې شروع کړو نو دا بل بوټی چې دی مکمل درئ. ډېر باغونو ته موږ ځو، هلته ګورو چې په دې باغونو کې هغه اصلي بوټی د دوی سپریس پاتې شوی دی او سکر چې دی د دې نه ونه جوړه شوې، خو باغدار په دې نه پوهېږي. هغه ورته خوشحاله هغه فکر کوي چې دې بوټي ښه وده کړې ده، ښې څانګې یې کړي دي او ښه قوي بوټی راغلی دی. نو هغه چې دی لکه خسکي هغه به یا دې ته نارنج راځي یا به رفلیمن یا به کوم بل شی په کوم شي باندې چې دا مالټه یا لیمو پیوند شوی دی، خو دا اصلي شی نه دی. نو سکر به په هیڅ صورت هم تاسو په ونو کې نه پرېږدئ. دا چې دی هر وخت به دا سکر دلته غوڅوئ. ګوره په هغې پسې دلته که چیرې تاسو وګورئ په یوه ساحه کې صحیح دا که ډېرې څانګې راشنې شوي نو دا به تاسې په دې کې انتخاب کوئ او هغه مطلوبو ساحو ته او مطلوب سمت ته چې کومې څانګې دي هغه به پرېږدئ. نو په یوه ساحه کې به تاسې ډېرې څانګې نه پرېږدئ. ګوره که دې ونې ته دې نه ښه ونه جوړول سړی غواړي نو دې کې ګوره یوه څانګه باید دا پاتې شي، دا نور یې قطع شي ترېنه. یوه تیار دلته په ښه زاویه کې روانه ده، یوه دلته، یعنې په دې تنه باندې به تاسو دا څانګې تقسیموئ. داسې نه وي چې د یوې نقطې نه ډېرې څانګې راوتلي. ګوره دې نه خو داسې ونه هم جوړېږي چې موږ دا په 3 څانګو باندې تربیه کوو، مطلب دغه څانګه یې غوڅوو نو 1 2 3، خو دا غلطه ده. که چیرې غواړو دغسې ونه موږ ولرو او په ښه شکل یې جوړوو نو یوه څانګه به پکې دا پرېږدو، یوه به دا پرېږدو، یوه به دا پرېږدو چې یو بل نه په دې ځایونو کې دا فاصله ولري، داسې نه چې د یوې نقطې نه راوتي. یوه دا مسله. بله دا چې په دې ونه کې څومره هم چې د انډر هینګینګ شوټس چې دي یا لاندې طرف ته ځوړندې څانګې چې دي دا به موږ او تاسې قطع کوو. که دا په دې څانګه وي، که دلته وي، که په دې ځای کې چې بیخي داسې لکه لاندې طرف ته را ځوړند دي نو دا به ترېنه قطع کوو. بل هغه څانګې چې د بوټي د مرکز داخل طرف ته حرکت کړی لکه منځ طرف ته حرکت لري، خصوصا د تنې سره نږدې په پورته په نورو څانګو کې بیا دې سره غرض نه کوي که منځ طرف ته حرکت کړي که هر طرف ته هلته خو بوټي ځان جوړ کړی. دلته تنې سره نږدې دا شی شرط دی. تنې سره نږدې که چیرې په کینوپي داخل طرف ته څانګو حرکت کړي دا موږ او تاسو ترېنه لرې کوو. بل هغه څانګې دي چې موازي حرکت لري، لکه 2 څانګې دي یو بل سره موازي روانې دي. لکه دې طرف ته صحیح دی زموږ یو څانګه پکار ده چې دا طرف د ونې ډک کړي، خو دلته 2 څانګې په دې شکل باندې تللي نو په دې کې به یوه به حتمني غوڅوئ
خو زاویې ته به یې ګورئ. موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دغه سکیفلډ برانچ چې دي دا په 45 درجو زاویه کې لکه په دې زاویه کې صحیح. که چېرته دلته اوس 2 څانګې داسې تللي چې یوه 45 درجو کې ده یوه یې ترېنه ښکته تللې ده نو دا ښکتنۍ به ترېنه غوڅه کوي صحیح. نو هغه صحیح څانګه به نه غوڅوي. که چېرې هغه غوڅه کوي نو بوټی په دې شکل باندې راځي چې دا بیا صحیح زاویه نه ده. نو په دې کې به انتخاب کوئ هغه ښه څانګه به ځان ته پرېږدئ په ونه کې او هغه بله به یې ترېنه لرې کوئ. بل چې دی د دې نه علاوه په خپله دغه دي دې ته چې دی واټر سپراوټ هم ورته وایي اپریټ شوټس هم ورته وایي. دا نو ډېر خطرناک دي په دې بوټي کې. دا به په هیڅ صورت هم تاسې نه پرېږدئ په دې بوټي کې. د دې وده چې دی چټکه وي تیزه وي او دا تر ډېر وخته پورې شنډۍ وي. لکه ډېر خلک دې ته شنډۍ لښتې هم وایي دې واټر سپراوټ ته ځکه دا په اسانۍ باندې میوه نه نیسي لکه په ډېر وروسته کلونو کې میوه نیسي او د دې سرعت ډېر تیز وي تقریبا 1/10 د دې نورو څانګو نه د دې وده تیز وي. که چېرې د مالټې یوه نورمال څانګه په یو موسم کې مثلا 1 حرکت کوي نو دا که چېرې تاسو وګورئ دی به 10 حرکت کړی نو دا څانګې به تاسو په نښه کوئ او دا چې دی مخکې موږ هغه د قطع کولو په دغه وغږېدو نو دا به دې ځي کې لکه تین آوټ کوئ به مکمل به یې د منځه وړئ دا به دې ځي کې غوڅوئ دا به دلته غوڅوئ صحیح. دا به داسې نه کوئ چې سرکب کوئ. ډېرو باغونو کې موږ دا لیدلي چې دا ځینې خلک سرکب کوي دا ټول بوټي داسې جوړوي چې لکه یو لیول ورکوي د پاسه نه دغسې یو لیول ورکوي نو ټولې څانګې هغه واټر سپراوټ هم چې په دې کې بې لیوله راغلی نو دې ځینې یې غوڅوي خو واټر سپراوټ شروع دی د لاندې تنې نه مثلا دغه ځای کې واټر سپراوټ شروع دی او دا پاس بره ختلی دی خو یو څوک دا بوټی دغسې را جوړوي د دې هم سرکب کوي د دې واټر سپراوټ هم دلته سرکب کوي دا هم سرکب کوي. نو که واټر سپراوټ کله تاسو سرکب کړو صحیح بس دا ونه چې ده به دا نیمه چې ده داسې وښیه چې د واټر سپراوټ نه ډکېږي. هر واټر سپراوټ یا هره دا شنډۍ لښته چې ته کټ کوې نو دې کې چانس شته چې 4-5 نورې شنډۍ لښتې د همدې نه راوځي او دا چې ده لکه د بوټي ټول هغه شیپ هم خرابوي او دا څانګې میوه هم نه نیسي. هو د ډېر وخت په تېرېدو سره 4-5 کاله وروسته دا هم میوه ونیسي خو نه په هغه کیفیت باندې میوه نیسي کوم چې دغه اصلي څانګې نیسي او نه زر میوه تولیدوي. نو تاسو باید کوشش وکړئ چې د ستروسو په نیالګیو کې په لیمو او په مالټه کې په هیڅ وجه په هیڅ صورت هم تاسې واټر سپراوټ څانګې په دې نیالګي کې پرېنږدئ او دا چې غوڅوئ نو دا مکمله غوڅوئ په بیخ کې به یې غوڅوئ دا به سرکب کوئ نه. ښه په دې کې بل هغه څانګې چې یو بل سره سولیږي لکه کراسینګ شوټس دي. کله کله داسې کېږي چې په دې بوټي کې موږ 2 څانګې ګورو چې یو بل سره سولیږي که وګورئ دواړو طرف ته زخمونه جوړ کړي نو په دې کې به مطمئني یوه به یې لرې کوئ کومه چې ښه سم ته روانه ده ښه طرف ته هغه به پرېږدئ او دا بله به تاسې ترې لرې کوئ. بل چې دی دوشاخه څانګې ځینې څانګې داسې چې دوشاخه شکل کیږي صحیح هغې طرف ته زموږ یو شاخ پکار خو دلته دوشاخه راغلي یو خو دا پرالل موازي په دې شکل باندې صحیح نو دا دوشاخه او دا موازي څانګې دا به تاسې یوه به یې ترې لرې کوئ یوه به یې پرېږدئ او دې ته بیا ډېر تشویش مه کوئ چې یاره دې ځای کې دا څانګه که زه لرې کړم نو دا ځای خو مطلب ډېر خالي شو. که تاسې راتلونکي فصل کې د مالټې یو بوټي ته وګورئ چې هغه بېرته څومره څانګې کوي څومره وده کوي نو دا ځای ډېر زر راډکولی شي خو که چېرې موږ دغه مناسب یو ښې څانګې ولرو او د خرابې څانګې یا د غیر مطلوبې څانګې دا موږ او تاسې د دې ونې نه لرې کړو. ګورئ د ستروسو ونې دا لکه عموما دا چې دی په اوپن سنټر سیستم باندې تربیه کېږي لکه منځ خلاصي سیستم باندې خو یو شي سره ګوره دا کنفیوز نه شئ چې د هغه د شفتالانو کې چې کوم اوپن سنټر دی دا د هغې سره فرق کوي. دواړه اوپن سنټر دي په شفتالانو کې موږ بوټی اوپن سنټر تربیه کوو او په مالټو کې هم اوپن سنټر خو په شفتالانو کې بیا دا ټول بوټی اوپن سنټر راځي صحیح او په مالټو کې چې دی صرف سکیفلډ برانچ دی اوپن سنټر وي دا د مالټو بوټی بېرته ځان را جوړوي ټول ډکېږي دا رقم صحیح ګرد بوټی جوړوي د بیرون نه چې وګورئ ورته خو که دننه کینوپي ته ور داخل شي هلته یې وګورئ نو هلته به دا بوټی باید چې دی اوپن سنټر وي. په شفتالانو کې چې دی بیا اوپن سنټر چې دی فرق کوي یعنې اوپن سنټر جوړېږي خو د هغې څانګې چې دی خلاصېږي لمر ته ځکه د شفتالو میوه چې ده لمر ته ضرورت لري څومره چې د شفتالو میوې ته لمر او رڼا او هوا رسېږي دا به خوږه وي خو د مالټې میوه چې ده بیا دې ته ضرورت نه لري څومره چې د مالټې میوه د لمر نه بچ وي هماغومره ښه ده لکه د لمر د مستقیمو وړانګو نه که چیرې میوه بچ وي په داخل کې نو دا میوه چې ده ښه کیفیت لري ښه خوند لري او د سوځېدلو د دې شیانو نه خلاصوي. نو ځکه هم د مالټې ونه چې جوړېږي نو دا اوپن سنټر جوړېږي خو دې دا سکیفلډ یا د عمومي څانګې چې دي دا اوپن سنټر راځي او نور دا بوټی چې دی بېرته ځان ګرد جوړوي. که چېرې موږ تاسو د مالټې ونې ته وګورو نو هغه په یو منظم شکل کې ښه ښایسته ګرده کینوپي لري لکه منځ یې دې نه خلاص نه وي خو څانګې داخل کې چې دی دا باید خلاص وي. ښه دلته د یوې ښې ونې لکه د مالټې د یوې ښې ونې هغه دغه یې ورکړی یو
تصویر یې ورکړی. ګوره دې ځای کې دا بوټی پیوند شوی دی، دې خواته روټ سټاک دی او د دې نه بره چې دی ساین دی یا هغه اصلي بوټی دی، مطلب مالټه ده، فرض کړه دلته نارنج دی. نو دې د اوله څانګه چې شروع کېږي دا که چیرې په دې 1340 سانتي کې شروع شي نو دا بهترینه چوکاټ دی. صحیح. ډېرو ځایونو کې موږ ګورو چې دا بوټي خلک د لاندې نه سپینۍ همداسې دا څانګې ترې نه وهي چې یو نیم متر ته بوټی رسولی بیا هلته چتر پرېږدي چې دا غلطه طریقه ده. موږ او تاسو کوشش باید وکړو چې دا بوټي چې دی ټیټ تربیه کړو. لکه د اول سکیفل برنچ چې موږ ته په لاس راځي دا باید په دغه 13 یا 40 سانتي کې. دلته ګوره دویم سکیفل برنچ دی دا یو دی، دا چې بیا تاسو وګورئ دا تقریبا په 80 یا 80 سانتي کې دی، یعنی بیرته د دې سکیفل برنچ نه دا چې دی 40 سانتي فاصله لري او بیا ورپسې دا دریم دی. نو د دې نه بیا وروسته دا څانګې ټولې تشریح کړي دي چې څومره زاویو کې دا هغه اوله څانګه د دویم او دریمه صحیح دا تشریح شوي. ګوره موږ هماغه اوله څانګه چې پرېښوده د اول سکیفل برنچ دی د دیز نه تر دیز پورې، دا چې د دویم سکیفل برنچ دی دلته چې لیکل لکه د دیز نه شروع شوی، نور دا سیکنډري یا دویمي لښتې کړي، بیا د فرعي لښتې کړي دي صحیح. او دا چې دی هغه دریم سکیفل برنچ دی، یعنې دریم نمبر څانګه چې ده موږ او تاسو چې په هغه بوټي کې پرېښوده دا ده. نو که چیرې موږ او تاسو یو بوټی په دې شکل باندې جوړ کړو دا یو بهترین بوټی دی. ښه، د دې نه علاوه د مالټو او د لیموانو په شاخبرۍ کې ځینې نور مسایل دي چې هغه ډېر د دې بوټي د صحت او د میوې د کیفیت او دې مسایلو پورې تړلي دي، خو دلته په شاخبرۍ کې مطرح کېږي. یو د هغې نه چې دی د میوې رنګړي کول دي، یعنې موږ او تاسې د شاخبرۍ په ذریعه باندې میوه هم رنګړي کوی شو. یعنې موږ که چیرې په یو ونه کې وغواړو چې هغه د اندازې نه زیاته میوه ونه نیسي نو موږ او تاسو چیک او شاخبري کوو تر څو هغه میوه یې رنګړی کړو. ګورئ یو خو دا چې د ستروسو په نیالګیو باندې تاسې په دویم او دریم کال صحیح په اول کال خو یاسې نه میوه نه نیسي، په دویم او دریم کال باندې باید په دې باندې موږ زیاته میوه پرېنږدو. دویم کال باندې باید بالکل پاتې نشي، په اول کال خو یاسې نه نیسي، په دویم کال باید میوه پرې پرېنښودل شي، په دریم کال باندې باید دا میوې نیولو ته پرېنښودل شي دا بوټی. که پرېښودل کېږي یوه 2-3 دانې نیسي مشکل نشته، د دې نه زیات اندازه چې د دې نه ته فل حاصل اخلي، مطلب یو نیمه ونه داسې کېږي چې هغه زیات ګل نیسي او زیات حاصل ورکوي، نو هغه که چیرې تاسو پرې پرې نه دی ښه ده. ځکه په دغه عمر کې پرېږدئ چې دا بوټی خپل ځان جوړ کړي، خپل بدني ودې ته ادامه ورکړي او خپل بدن قوي کړي، بیا په راتلونکو کلونو کې به دا بوټی چې دی دا به بیا زیاته میوه ورکوي. ښه، بل ګوره که چیرې موږ غواړو چې په رسېدلو ونو کې یعنې په غټو ونو کې، دا خو د وړو ونو دپاره وه چې په دویم او دریم کال پورې میوې ته مو پرېږدئ، په رسېدلو ونو کې موږ که چیرې غواړو چې د ښه کیفیت میوه ترلاسه کړو، ښه خوندوره په ښه سایز کې د ښه کیفیت میوه ترلاسه کړو، باید موږ دغه بوټي کې میوه رنګړۍ کړو، یعنې دا باید پرېنږدو چې په هغه طبیعي شکل باندې ښه پرېمانه میوه ونیسي. نو که چیرې زموږ یو ونه زیات حاصل ورکړي نو د دې میوه به وړه پاتې کېږي، لکه زیات حاصل سره به طبیعي ده چې میوه به وړه وي، او بل زیات حاصل سره بل نقص دا ده چې متناوبه میوه نیونه کوي صحیح، الټرنیټیو بیرینګ دی ته وایي. یو کال به میوه نیسي بل کال به نه نیسي، یا یو کال به زیاته میوه نیسي بل کال کمه، یو کال زیاته یو کال کمه صحیح، په همدې شکل به دا روان وي. نو که چیرې غواړئ چې د متناوبې میوې نیونې نه بېغمه شئ نو کوشش باید وشي چې په عصري باغونو کې، دا کار په د عادي باغونو کې سخت ده چې سړی وکړي، ځکه اصل هم دومره میوه نه نیسي د عادي باغونه. که چیرې عصري او ښه منظم ښه روزل شوي باغونه وي نو ښه دا ده چې په باغونو کې رنګړي د میوې رنګړي کول ترسره شي تر څو دغه زموږ باغ چې دی د متناوبې میوې نیونې نه خلاص شي، یعنې هر کال موږ ته په هماغه اندازه باندې میوه ونیسي. ښه، بله مهمه مسله دا ده چې د ستروسو په نیالګیو کې به د اندازې نه زیاته شاخبري نه کوئ. ګورئ دلته لیکل شوي چې د 15% نه زیاتې څانګې مه غوڅوئ صحیح، یعنې یو ونه ته چې سړی ودرېږي هغه ته معلومات کېږي چې کومه شاخبري ترسره کوي، نو کوشش کوئ چې د 15% نه زیاته شاخبري مه کوئ. بیخي په هغه ډېر ضرورت کې نو تاسو کولی شئ چې تر 30% پورې شاخبري وکړئ، لکه یو په 3 برخه چې 2 برخه ونه پاتې شي او یو برخه یې تاسو ترې لرې کوئ. د دې نه اخواته زیاته شاخبري چې ده دغه بوټی خرابوي، هم یې د ودې نه غورځوي او هم چې دی د لمر سوځېدنې سره دا بوټی مخ کېږي. نو په یو ځل به د ستروسو په نیالګیو کې زیاته شاخبري نه کوئ. ګورئ که چیرې تاسې متوجه شوي وئ په هغه یو تصویر موږ او تاسو وښودلو په هغه دویم کال باندې 6 څانګې وي، هدف دا و چې دا 3 پاتې شي او دا 3 ترې لرې شي، خو په هغه دویم کال کې هغه 3 څانګې لرې نه شوې، هغه په 2 کالو په موده کې لرې شوې، په دویم کال کې پرېښودل شوې، صرف سرونه یې قطع شول
او په دریم کال کې چې دی 2 څانګې ترې لرې شوې، په څلورم کال چې دی بله څانګه هم ترې لرې شوه. نو بالاخره زموږ ونه چې دی په 3 څانګو باندې جوړه شوه، صحیح، لکه 3 سکیفل برانچ وو. هغه په همدې خاطر باندې چې موږ د مالټو په ونو کې یا د لیموانو په ونو کې د دې جواز نشته چې موږ او تاسې د 15% نه یا نهایتا هغه د 30% نه زیاته شاخبري په یو ځل ترسره کړو. او بل باید کوشش وکړئ څوک چې شاخبري کوي دوی باید په دې باندې ځان پوه کړي چې زه کومې ورایټي یا کومې نوې سره زه لګیا یم، مخامخ یم، مالټه ده، لیمو ده، چکوتره ده، میټه ده، صحیح. نو د هغې ونې په خصوصیاتو باید دا پوه وي، باید هماغسې شاخبري وکړي. که چیرې دا پې پوه نه وي، د ځینې خصوصیات دي په ستروزو کې چې یو بل سره فرق کوي. مثلا د منډرین یا د کینو اکثره د دې بوټو په خاندان کې کومه نوې د همدې کال کومه ناوده چې راوځي د دې په څوکه کې ګل نیسي، همدلته میوه کوي، لکه یوه دانه میوه کوي، هره څانګه وړه څانګه کې یوه میوه کوي. خو که چیرې تاسو راشئ لیمو ته، په لیمو کې خصوصا په دې فیمینیلو لیمو کې په دې تیر کال په څانګو کې چې کوم سپرونه دي دغسې واړه واړه خنډي سپرونه وي، دغه سپرونو باندې دوی میوه نیسي، په نودو هم نیسي او په سپرونو باندې هم نیسي. دغه سپرس چې دي دا موږ په کینو کې نه پرېږدو، که منډرین یې موږ دا ترې نه لرې کوو، خو که همدغه سپرس چې په لیموانو کې غوڅ کړل بس د دې بوټي د نیمه میوه ختمه کړه. نو هر څوک چې شاخبري کوي دوی باید دغه د ونې په خصوصیاتو باندې ځان ښه پوه کړي، هغې نه وروسته باید شاخبري وکړي. ګورئ دغه بله موضوع باندې مخکې مو غږېدلو، دغه شنډۍ لښتې یا دغه واټر سپراوټ چې دي هغه لښته چې ډېره تیزه وده کوي په دې بوټي کې، دا هېڅکله مه سرکب کوئ. همیشه کوشش وکړئ چې دا د بوټي د بیخ نه مطلب لرې کوي، لکه تنې نه په بیخ کې دا باید واخیستل شي چې بله زخم موجوده نه وي، چې تر څو دلته بله دا شنډۍ لښته راشنه نه شي. نو هېڅکله هم دغه شنډۍ لښتې چې دي یا دا واټر سپراوټ څانګې دا مه سرکب کوئ، لکه په سر کې مه غوڅوئ، صحیح، دا به مکمله د منځه وړئ. ګورئ لکه دغه عکس کې ښودل شوې ده، فرض کړئ چې دا یوه شنډۍ لښته وه ده، صحیح. نو که چیرې دا تا سرکب کړه نو دلته تا ته 5 یا 6 نورې شنډۍ لښتې په لاس درځي. حال دا چې زموږ دغه شنډۍ لښتې یا د واټر سپراوټ نه دي په کار چې دا په دې بوټي کې پاتې شي، نو ضرور ده چې دا تاسې تن آوټ کړئ. مخکې موږ پرې وغږېدلو، نو هغه تنینګ کټ باید وکړئ، دا څانګه به مکمله د منځه ویسئ. ښه ګورئ موږ وایو چې دغه څانګه چې ده مکمله د دې بوټي نه د منځه ویسه په بیخ کې غوڅه کړه، صحیح. دا څه معنا لري؟ دغه څانګه به ډېره په بیخ کې هم نه غوڅوئ چې ډډ سره ډېره نږدې غوڅه کوئ، او نه به سټپ پرېږدئ چې لږ اوږده څانګه دې پرې ایښي لکه سرکپ غوندې، دا به هم نه کوئ. راځو ګوره هغه مناسبې اندازې ته دلته په دې عکسونو کې ښودل شوي، خو دا عکسونه زه تاسو ته نږدې نه ښیم، صحیح. ګورئ دا یوه څانګه ده، فکر وکړئ دا څانګه اوږده دغسې روانه وه، صحیح. دلته هم همدا څانګه ده، همدا بوټی دا څانګه ده، صحیح. ګوره صحیح غوڅونه دا یوه ده، د دې بوټي د څانګې په دغه ساحه کې لکه د تنې نه چې دا څانګه جدا کېږي دغه ساحې ته چې دی دې ته کالر وایي. دلته که تاسو ګورئ د دې برنچ کالر دی، دا داسې پړسېدلې غوندې ساحه یي ده. دغه پړسېدلې ساحه به تاسو نه قطع کوئ، لکه دا ډېره مهمه ده چې دا په دې بوټي کې پاتې شي. که چیرې دلته تاسو وګورئ، ګوره دا څانګه په دې اندازه قطع شوې ده، دا کالر یې پرېښی دی، خو دلته غلطه شاخبري کې څه شوي دي. ګورئ په دې څانګه کې که چیرې تاسو وګورئ دلته هماغه څانګه قطع شوې ده، خو د څانګې سره د څانګې کوم کالر چې و هغه هم د منځه وړی. ګوره د دې نواقص څه شی دي. کله چې تاسې په غلط شکل باندې شاخبري وکړئ، دغه کالر چې دی په څانګه کې پرې نه دی، نو د دې څانګې دا زخمونه چې دی د ډېر وخت دپاره همداسې پاتې دا نه جوړېږي. دلته د کالاس په نوم باندې انساج دي، دا که چیرې تاسو وګورئ دا زیړ زیړ دا د کالاس انساج دي چې دغه انساج دغه زخم جوړوي، دا د وخت په تېرېدو سره مکمله راپوښي، دا زخم ورک کېږي او د دې نه یو خوا یې ډډ جوړېږي. لکه دلته که چیرې تاسو وګورئ، که چیرې تاسو په صحیح شکل باندې شاخبري وکړئ، نه ډېر سټپ پرېږدئ، ګوره دا څانګه فکر وکړئ دیزې پورې اوږده ده، نو دلته به یې نه قطع کوئ دیزې کې، صحیح. راځئ به تر هغې پورې به بوټي د تنې ته رانږدې کېږي یا د دې څانګې چې تر څو هغه د کالر ساحې ته ورسېږي، هغه پړسېدلې ساحې ته. دا پړسېدلې ساحه یا دا کالر به پرېږدئ، د دې نه بره چې څانګه ده په دیزې کې به یې غوڅئ. ګورئ څو شیان په دې کې شوي دي. یو خو دا که چیرې دلته د زخم اندازې ته تاسو وګورئ، په دې کې د زخم اندازه کمه وي، خو که چیرې دا تاسو داسې غوڅوئ، صحیح، نو د زخم اندازې ته که وګورئ تقریبا 2 برابره چې دی د هغې نه دا ونه چې ده دا ساحه یې زیاته زخمي شوې ده او دلته کمه ده، صحیح، دا خپله یو زخم دی. نو دا زخم چې دی ګوره که چیرې په صحیح شکل باندې شاخبري وشي، دا د ټولو طرفونو نه د کالاس انساج جوړي، دا انساج همداسې ورو ورو راځي 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 تر دې سره پورې دا ټول جوړیږي. یعنې ځینې ځایونو کې موږ تاسې یوه څانګه غوڅوو، یعنې په صحیح شکل یې غوڅوو، خو چې 2-3 کاله بعد راشي بیا هغه ځای مکمل ډډي ښایسته څانګه یې بلکل ښکاري نه چې دلته کوم وخت کې څانګه وه غوڅه شوې وه.
خو که چیرې په غلط شکل باندې غوڅه شي دا ځای چې د ټول عمر په دې بونه کې پاتې هغه ځای معلومیږي چې دې ځای کې مشکل دی دا بیا ډېر نور تخنیکي مشکلات لري ځکه دا بوټی چې دی بیا نشي کولی چې د دې سمت نه غذایي مواد ښکته پورته انتقال کړي په دې کې لکه خلل ورته واقع کېږي خو په دې رقم غوڅونه کې چې بیا دا بوټی ټول کور کېږي دا پوستکی نو دا بیا هېڅ مشکل نه لري نو تاسو کوشش وکړئ چې کله موږ وایو په شاخبرۍ کې چې هر وخت موږ ویلی چې دغه څانګه چې ده په بیخ کې قطع کړه نو په بیخ کې به دا معنی وي دا معنا به نه وي چې دا رقم په بیخ کې قطع کوي داسې به یې قطع کوئ په دې شکل باندې ښه بله مسله چې هغې سره ډېر زیات مخ کېږو او ډېرې پوښتنې م راځي او هر چا ته سوال چې موږ د ستروسو ونې څه وخت شاخبري کوو ګوره د ستروسو ونې چې دي دا تل شنې دي یعنې که تاسو وګورئ په ژمي کې هم په دې باندې پاڼې لکه دا هغه واقعي د استراحت مرحله نه لري صحیح نو د شاخبرۍ ښه وخت دا ده چې کله میوه ټولیږي یعنې میوه موږ او تاسو رفع حاصل وکړو د ونې نه میوه راوشکوله نو د دې نه وروسته شاخبري شي خو دلته یو بلې خبرې ته باید متوجه اوسئ چې موږ او تاسو اوس میوه په غلط وخت کې شکوو نو که چیرې تاسو میوه په غلط وخت کې شکوئ نو بیا به دا ونې نه شاخبري کوئ صحیح د میوې یا د مالټې د میوې د شکولو ښه وخت چې دی دا د ژمي آخر دی یعنې ژمی چې پرې تېرېږي لکه دا اوس د جدي میاشتې پرې تېرېږي دا نو بهترین وخت دی چې موږ او تاسو د دې بوټو نه خپله میوه وشکوو هم یې خوند جوړي هم یې رنګ جوړي خو احیانا که څوک یې مخکې کوي د مارکیټ په خاطر باندې یا ځینې ورایټۍ داسې دي چې هغه ډېر د وخته پخېږي نو په دغه صورت کې به تاسې دا ونې نه شاخبري کوئ دا به پرېږدئ تر اول پسرلي پورې یعنې اول پسرلی څه معنا چې کله دا سړه هوا تېرېږي لکه موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهېږو چې کله دا چنۍ څوک ورته وایي څوک ورته توره سیله وایي صحیح دغه ټول مسایل چې تېر شول یعنې دا یخ هوا تېرېږي او نور پسرلي ته دا بوټي اماده کېږي نو بوټي چې دی وده شروع کوي نو د دې ودې د شروع کېدو نه مخکې دغه ورځې به تاسې په نښه کوي مطلب زموږ ګورئ فرض کوي چې زموږ او ستاسې دغه ونې د دلوې په 20 تاریخ باندې وده شروع کوي لکه نوې نودې راوباسي نو باید موږ کوشش وکړو چې د دلوې د 15 تاریخ نه مخکې موږ او تاسې دا شاخبري تکمیله کړي یعنې کوشش وکړئ چې څومره پسرلي ته یا نوې ودې ته نږدې شاخبري کولی شئ عمره د بوټي ته فایده ده په دې کې ګوره فایده څه ده کله چې موږ او تاسو یو څانګه غوڅو صحیح نو د دې څانګې ترمیم چې دا ډېر زر صورت نیسي ځکه بوټی بیرته په وده باندې شروع کوي خو هغه څوک چې د ژمي په سر کې لکه په مني کې شاخبري کوي او دلته ژمی پرې راځي نو دا زخم چې دی 3-4 میاشتې د همداسې لوڅ پاتې په دې باندې امراض او حمله راتلی شي دغه څانګې که چېرې غټې څانګې دا به درزونه پیدا کوي هغه څانګې چې په دغه کې غوڅېږي په مني کې یا د ژمي په سر کې غوڅېږي خو که چیرې همدغه څانګې تاسو د ژمي په آخر کې یا د پسرلي په سر کې غوڅه کوئ نه به دا درزونه پکې او نه به دلته امراض او آفات حمله کولی شي او هم به دا زخم زر جوړېږي ځکه بوټی چې دی په ژمي کې که څه هم دا ستروس چې دی واقعي د هغه استراحت مرحله نه لري خو دا استراحت ته ځي لکه دا چې دی خپل هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه کموي راټیټوي د 100% نه راښکته کېږي داسې وخت چې 90% خوب ته ځي او 10% دا بوټی چې دی ویښي نو باید کوشش وکړئ چې د پسرلي ته نږدې شاخبري وکړئ په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي دلته به ډېر بیا پرې نه غږېږم چې دا ویډیو نوره اوږدېږي ښه بله مسله دا ده چې سپکه شاخبري لکه په هغه عکس کې موږ وښودلې هغه نامطلوبې څانګې دي مرضي دي واټر سپراوټ دي صحیح دغه سپکه شاخبري دا ټول د کال کې په هر وخت کې کولی شئ که پسرلی او که منی او که ژمی او که اوړی او چې په کوم وخت کې دغه څانګې تاسو ته مخ ته درتلي دا به تاسو د دې بوټي نه لرې کوئ او په شاخبرۍ کې مهمه مسله هم دا ده ګوره اکثره خلک داسې وکړي چې بوټي کې په دې ژمي کې شاخبري وکړي بیا ټول کال دا بوټی پرېښي نه بوټي کې دې شاخبري وکړه پسرلي کې به بیا دې بوټي ته ورځې یو میاشت بعد به بیا ورځې یعنې کم از کم په میاشت کې به یو ځل په دې بوټو باندې ته ګرځې په دې کې به شاخبري کوې واټر سپراوټ څه وخت من کنټرولولی شو یا که دا شنډۍ لخته دا خو په همغه اولو وختونو کې باید کنټرول شي کم از کم چې ډېر وخت پرې تېری شوي خو میاشتې پرې تېری دا که 3-4 میاشتې پرې تېری شوي نو ستا ټول بوټی وړوکی پاتې واټر سپراوټ چې دی 2 چنده د هغې نه غټ شوی نو په دې وخت کې کنټرول بیا صحیح ده فایده لري خو هغومره فایده نه لري چې که چېرې موږ دا په همغه خپل وخت سره کنټرول کړی وی نو دا ستا بوټي به دومره وده کړې وه د اصلي څانګو به دومره وده کړې وه نو که کله هم په ژمي کې شاخبري وکړه نو تاسو باید په پسرلي کې بیا په دې کې وګرځئ قیچي پکې ووهئ څانګې را جوړې کړئ په مني کې بیا دا کار پکې وکړئ او په ژمي کې خو اصلا بیا شاخبري کوئ بیا به دا یعنې 4 فصله چې دی بوټي کې موږ او تاسې باید قیچي ووهو او څانګې کنټرول کړو خصوصا د وړوکو بوټو کله چې دا بوټي د ټریننګ په مرحله کې او چې کله موږ او تاسې بوټی غټ شوی او رسېدلی ونه ده هماغه کفایت کوي چې په ژمي کې یو ځل شاخبري شي او په اوړي کې یو وارې چکر پرې ووهل شي که کومې داسې څانګې چې هغه ترې نه لرې شي
ښه راځو د لویو ونو د شاخبرۍ په اړه یو څه موضوعات دي. اول دې باندې موږ وغږېدلو چې تاسو کله یو لویې ونې ته درېږئ هغه شاخبري کوئ نو د ونې نه به ګرد چاپېره وګرځئ ټوله ونه به مطالعه کوئ صحیح. بیا به د لاندې خوا نه دا شاخبري شروع کوئ صحیح. د ډډ طرف نه به دا شاخبري شروع کړي داسې به پورته پکې ځئ. بل وچې او مرضي څانګې به دا ضرور ترې لرې کوئ په هېڅ بوټي کې به یې نه پرېږدئ. او تنه او یا ډډ چې دی د دې ونې دا تنه چې دی دا باید کوشش وشي چې دا لمر ته لوڅ نه شي او که احیانا دا لمر ته لوڅ شو نو دا باید دفعتاً چې دی سپین شي لکه د چونې په ذریعه باندې یا د رنګ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې سپین کړئ. ګوره د چونې طریقه یې دا ده چې چونه تاسو راواخلئ ژوندۍ چونۍ په اوبو کې مړه کړئ چې هغه ښه ویلې شوه مړه شوه هغه ګرمایش ختم شو هغه لکه د یو رنګ په شکل کېږي دا دیوالونه چې رنګوو بس دا راخلئ په اوبو کې د ګډه کړي او دا تنه پرې برس کړئ. او سپین رنګونه چې بازار کې خرڅېږي دغه لیټکس پینټ ورته وایي یا د اوبو کې هغه رنګونه چې ګډېږي یو خو روغني دي هغه به نه استعمالوئ. د اوبو کوم رنګونه چې دي یعنې 50% هغه رنګ استعمالیږي 50% اوبه استعمالیږي یعنې نیم رنګ نیم هغه اوبه پکې اچول کېږي. هغه رنګونه چې دی هغه موږ تاسو کولی شو چې د هغې کې سپین رنګ واخلئ او تاسې دغه تنه پې سپینه کوئ. یعنې کوشش وکړئ چې تنه د مستقیما د لمر د وړانګو نه وساتئ ځکه دا بیا دا تنه سوځئ او نری کوي. کومه تنه چې د لمر سره مواجه یا مکمل ډول باندې سوځي او که ونه هم سوځي دا تنه چې دا نری پاتې کېږي لکه دا پوستکی نری پاتې کېږي نو دا بوټی بیا په دې طرف کې د غذایي موادو په انتقال کې مشکل لري. وجه چې دا تنه چې ده لمر وهلي نو تاسو به د لمر وهل نه اول به کوشش کوئ چې په شاخبرۍ په ذریعه باندې دا بوټی دا رقم جوړ کړئ چې تنې ته لمر ونه رسیږي. خو که خامخا تنې ته لمر رسیږي هغه ساحه یې لوڅه پاتې کېږي نو دا به تاسو ضرور چې دی کور کوئ یا په اسانه طریقه د همدې چونې او د سپین رنګ د دغه نه استفاده ده. ګوره دغه ونه کې تاسې وګورئ دلته مې اصل د همدې چونې دپاره دا عکس دلته راغستی دی. که چیرې تاسې وګورئ دغه ونه کې لکه خوبیانې څه دي. خوبي دا ده چې اول دا دغه کوم اول سکیفل برانچ چې دی دا په هماغه 10 یا 40 سانتي کې دا شروع شوی ورپسې دویم او دریمه څانګه که نه په مناسبو اندازو کې شروع شوي. ټیټې څانګې کې که وګورئ اکثریت تنه چې ده پټه ده خو دغه ساحه چې ده لمر ته لوڅه وه. ښه والی دا ده چې دا لمر ته لوڅه وه دا ساحه د خلکو چونه کړې ده سپینه کړې ده نو لمر چې دی دا تنه نه سوځوي. او بل که د ونې حاصل ته وګورئ ونه چې دی هم بیرون طرف ته ښه کافي حاصل کړی هم د ونې په داخل کې که چیرې تاسې وګورئ میوه تولید شوی دی دا ټول د ونې منځ دی نو په دې ځایونو کې ښه کافي میوه وه. ولې چې د دې بوټي کې لکه شاخبري مطلب په داسې اندازه شوې ده چې د دې بوټي ته داخل ته چې دی لمر او هوا رسیږي نو داخلي څانګې هم د دې میوه نیسي. ښه زموږ د زراعتي خدمتونو کوم شرکت چې دی دا د پیوند په نوم یادیږي. د پیوند زراعتي خدمتونو شرکت موږ په دې څو برخو کې لکه کار کوو. موږ په ټول زراعت کې کار نه کوو. اکثره خلک موږ نه پوښتنې کوي څوک د غنمو پوښتنې کوي څوک د نورو مسایلو په هغې کې بیا موږ ډېر معلومات نه لرو. زموږ اول غټ فعالیت چې دی هغه عصري باغونو جوړول دي. یعنې په عصري شکل باندې د عصري باغونو جوړول هغې ته طرحه ورکول هغه ډیزاین کول د هغې مصارف سنجول یعنې دغه ټول کارونه موږ کوو. حتی موږ کولی شو چې یو څوک موږ سره اکثره باغونه موږ داسې جوړ کړي چې هغوی سره موږ قرارداد کوو او هغه ټول باغ موږ ترې نه په ټیکه نیسو ټول کارونه په باغ کې موږ ورته مخته وړو. نو هغه باغ بیا ځینې نمونې درته ښیم چې هغه باغونه بیا څنګه راځي. بل دا چې موږ د ستروسو یوه ښه عصري قوریه لرو چې د ښه کیفیت نیالګي تولیدوو چې دا نیالګي ډېر صحتمند پاک او په ښه روټساک باندې پیوند دي. بل د هغې نه علاوه دې ته موږ ښه په منظم شکل باندې سرې ورکوو تر څو دغه نیالګی چې کله د یو چا باغ ته ځي نو هلته د نورو بوټو په نسبت باندې زر په حاصل راځي. بله خبره دا چې دا لکه په عصري ځي کې روزل کېږي او د ټولو امراض و آفاتو نه زموږ نرسري چې ده په امن کې په جالۍ کې بنده ده او ډېر په منظم شکل باندې موږ دا نیالګي روزو او تربیه کوي. او بل باغونو او یا نورو فصلونو ته موږ دا د ډریپ سیستم لرو دا د څاڅکو بخار سیستم د دې کار کوو. لکه زموږ شرکت چې دی په افغانستان کې یو د لویترینو شرکتونو نه دی چې موږ د څاڅکو بخار سیستم هم په افغانستان کې رواج کړی دی زیات او هم کامیاب کړی دی هم په باغونو کې هم په نورو فصلونو کې خصوصا د ستروسو په باغونو کې بیا زموږ کار چې دی زیات دی. خو نورو باغونو ته او یا نورو فصلونو ته هم موږ د څاڅکو بخار سیستم لرو. بله د ان پی کې سره لکه
چون دلته باغدارانو موږ نه ډېره غوښتله موږ دغه ان پي کې سره په خپلو نرسري کې او په خپلو فصلونو کې استعمالوله خو دلته غوښتنه زیاته شوه نو موږ سره د ان پي کې سره یوه نمایندګي ده نو هغه ان پي کې سره اکثره باغدارانو استعمال کړې ده هغوی ته یې نه خوشحاله دي موږ خپله استعمالوو نو د هغه سره یې موږ نمایندګي لرو نو ځینې ملګري کولی شي چې د دې سره نه استفاده وکړي تجربه یې کړي په خپلو باغونو کې یا په خپلو فصلونو کې نو دوی ته هم د دې نتیجه او هغه ریزلټ چې دی انشاءالله چې ورته معلومیږي او بل چې دی موږ د باغدارۍ په برخه کې صحیح د باغدارۍ په برخه کې د څاڅکو بخور په برخه کې د قوریهدارۍ په برخه کې د دې بخشونو په ظرفیت لوړولو کې موږ کار کوو یعنې خلکو ته ټریننګونو برابرول دغه د ویډیو پروګرامونو برابرول همدارنګه د واتساپ ګروپونو جوړول چې موږ ځینې چې اکثره باغداران چې موږ سره په لاین کې دي هغوی ته موږ دغه سهولت برابر کړی لکه زموږ یو خوبي څه ده د نورو په نسبت باندې کله چې موږ سره یو څوک مخ شي هغه موږ نه د باغ جوړولو مشوره وغواړي هغې ته موږ دغه ټولې مشورې ورکوو ورته کله هم چې دې سړي ته موږ دا باغ جوړ کړو نو دا باغ ټول عمر موږ سره ثبت کېږي راجستر کېږي بیا موږ دې باغ ته یا دې باغدار سره د واتساپ یو ګروپ جوړو چې هغې کې موږ یو هغه باغ کې چې څوک کار کوي کوم اپریټر دی هغه یو د باغ مالک نو دا په دې ګروپ کې شاملي په باغ کې چې هر مسایل پیدا کیږي هر مشکل پیدا کیږي هغه موږ سره شریکیږي موږ بیرته مشوره ورکوو په هغه رقم اقدام کیږي هلته هغه مشکل حل کیږي که دا د امراض او آفاتو مسله وي که دا د اوبو خور مسله وي که دا د شاخبرۍ مسله وي که دا د سرو د استعمال مسله وي په دې ټولو مسایلو کې لکه دغه باغ چې دی زموږ د رهنمایي لاندې مخکې ځي نو هغه باغونه بیا ډېر فوق العاده او ډېر ښایسته نتیجه ورکوي چې څوک په دې سیستم باندې موږ سره مخکې ځي ښه دلته دغه باغ تاسو ګورئ صرف د نمونې په شکل باندې یو تجارتي باغ ده چې د دې ټول کارونه موږ ترسره کړي لکه د باغ ډیزاین د دې بوټو کېنولې د ډریپ سیستم او دې باغدار ته تر نن ورځې پورې رهنمایي کول لاره ښول دغه لکه ټول چې دي زموږ د خوا نه شوي دي او تر اوسه هم موږ د باغ سره لګیا یو د باغدار سره کار کوو او دا په افغانستان کې یو د هغه بهترینو باغونو نه دی ښه دا زموږ د ستروسو نرسري ده ګوره نرسري چې ده په جال کې بنده ده د سپرینکلر اریګیشن سیستم لري بوټي چې دی په منظم شکل باندې په مناسب سایزونو خلطو کې کرل کیږي او روټ سټاک چې دی د هرې ورایټي یا د هرې جنس دپاره موږ هماغه خپل دقیق کوم روټ سټاک چې ورته ډېره فایده لري چې د دې فایده بیا باغدار ته ډېره رسیږي نو موږ هغه روټ سټاک انتخابوو او د هغه جنسونو د مالټو نه استفاده کوو چې هغه ډېر حاصل ورکوي دلته ښه توافق ولري ښه خوند او ښه رنګ ولري او په مارکیټ کې په لوړه بیه باندې خرڅېږي ښه دا هم زموږ د ډریپ سیستم یو نمونه ده لکه موږ هغه تېر عکس کې هم تاسو ته وښودل هغه ویډیو کې چې هغه باغ په ډریپ سیستم جوړ شوی و نو دغسې په ناوارو ځمکو کې هغه ځمکې چې هغې ته دا نورو بخار سیستمونه برابر نه راځي که دا غونډیګانې که مثلا ځینې پټي چې هغه ناواري نو هغې دپاره دا یو بهترین سیستم دی که څه هم ټولو باغونو دپاره د اوبو خوار تر ټولو بهترین سیستم چې دی د ډریپ سیستم دی خو ځینې ځایونو کې بیا د دې نه علاوه بله چاره نه وي یعنې خلک مجبور دي چې د ډریپ سیستم نه استفاده وکړي نو دا ورته هم ارزانه راځي هم په سهولت کې راځي چې ته یو ناواره ځمکه اوبه کړې یا ته یو غونډۍ کې باغ جوړه او هغه اوبه کړې نو هغې دپاره بهترین سیستم چې دی بیا د ډریپ سیستم دی او دا هغه د ان پي کې سره ده د کوکولي په نوم باندې ان پي کې سره ده چې په دې کې نایتروجن فاسفورس او پوتاشیم خو شته چې دا هغه زیات مصرف عناصر دي د دې نه علاوه دغه کم مصرف عناصر چې دي دا هم ټول په دې سره کې موجود دي نو کله چې تاسې په خپلو باغونو کې یا په خپلو نورو فصلونو کې امتحان کوئ بیا تاسو ته په خپله معلومات کیږي چې دا سره څومره بهترینه سره ده ښه دا زموږ د ټریننګونو برخه ده چې موږ خلکو ته د ظرفیت لوړونې ټریننګونه ورکوو هم یې دغسې عملي شکل باندې باغونو ته بیایو هم تیوري په شکل باندې دوی ته پریزنټیشن یې ورکوو او هم دغسې د ویډیو د لارې کوشش کوو چې ټولو خلکو ته خو رسیدګي نه کیږي نو ښه لاره بله موږ ته دا ده چې موږ دغه د ویډیو په ذریعه باندې موږ هغه ټریننګونه برابرو او تر تاسو یې دررسوو ښه راځو د نن ورځې د ویډیو هغه خلاصې ته هغه دا ده چې په یو ځل به په ستروسو کې ډېره شاخبري نه کوئ لکه یوه مهمه خبره ده دویم دا چې کله هم تاسې وسایل استعمالوئ د شاخبري قیچي استعمالوئ یا ری استعمالوئ چې هره وسیله استعمالوئ دا به تاسې پاکوئ لکه پاک وسایل به استعمالوئ او کوشش کوئ چې دا ښه تیره وي
هم ښه تیری او هم ښه پاکي. که چیرې تاسو د باغ کې داسې ونې سره مخ کیږئ چې هغه مرضي درته ښکاري، چې مطلب ټول باغ دی ښه برابر دی، خو یوه ونه چې ده مشکل لري، لکه زیړه شوې ده یا مرضي ښکاري او ته غواړې چې په دې کې هم شاخبري وکړې. اول خو دا چې د دې د شاخبري نه به تېرېږي، ټول باغ به د شاخبري کوي، بیا په آخره کې به راځئ دې ته. خو که خامخا دا ونه تاسو شاخبري کوئ نو د دې دپاره به تاسې داسې مواد استعمالوئ چې ستاسو په قیچي کې میکروبونه مړه کړي. مثلا بلیچ دی، صحیح، لکه تعقیمونکي مواد دي، بلیچ دی، الکول دی، خو تر ټولو ارزانه چې دی بلیچ دی. بلیچ تقریبا یو په 10 برخه چې اوبو سره ګډه کوي، لکه یوه برخه بلیچي او 10 برخې اوبه وي، نو دا که کم و زیات شو هېڅ کوم مشکل نه جوړوي. نو دا تاسو کولی شئ چې د دې په ذریعه باندې د خپل وسایل چې دی پاک کوئ. مثلا که قیچي ده هغه هم پرې سپری کوئ، یا که سپری بوتل کې اچوئ هم دا کار کیږي، او که داسې یو سطل کې دا محلول جوړوئ او بیا قیچي پکې غوټه کوئ. مثلا تاسو راغلی په دې مرضي ونه کې شاخبري مو وکړه او بیرته پاکې ونې ته ځئ، روغې ونې ته ځئ، نو که چیرې تاسې دا خپله اره او یا دا شاخبري قیچي تاسې پاکه نه کوئ، نو امکان د دې شته چې د دې ځینه دا مرض ته واخلئ، هغې بوټي ته انتقال کړي. ځکه دلته چې په دې قیچي باندې تا دا شیره غوڅه کړې ده، نو هر که چیرې دې کې کوم خصوصا فنګسي یا باکتریایي یا ویروسي امراض وي، نو د دې امکان شته چې ته هلته بیرته بله څانګه غوڅوې، نو دغه شیره په دې قیچي باندې پاتې چې په دې کې دغه وایرس یا دغه میکروبونه یا د مرضونه موجود دي، نو دا چې دی د دې ونې نه دې بلې ونې ته انتقالېدی شي. ښه طریقه دا ده چې په باغ کې دغه ونې مه شاخبري کوئ، پرېږدئ ټول باغ هم چې دا صفا ښې ونې هم شاخبري کړو، دې ته په آخره کې راشئ. او که چیرې بیا کوئ دا شاخبري، نو بیا تاسې د تعقیمونکو موادو نه استفاده وکړئ. بله خبره دا وه چې تاسو دا شنډۍ لخته چې دی دا مه قطع کوئ، لکه سرکب کوئ مه، د بیخه یې قطع کوئ، صحیح، یعنې هیډ بیک کوئ مه، تین اوټ کوئ، لکه مکمله یې د منځه وړئ. او بله دا چې په ژمي کې چې دی شاخبري مه کوئ، بلکې د ژمي په آخر کې، د ژمي په پای کې شاخبري وکړئ، یعنې د پسرلي نه یو څو ورځې مخکې. او بله دا چې د نیالګیو تربیه چې ده دا باید تاسو د اول کال نه ونیسئ. ډېرو باغونو ته موږ ځو چې هغه مطلب 3 کاله پرې تېر شوي دي چې هغه ونې ته ودرېږي، په سوری سړی نه پوهېږي چې دې سره زه اوس څه وکړم، ځکه په اول کال او په دویم کال دا نه دي جوړ شوي. نو تاسې که چیرې غواړئ چې بوټي ښه وروزئ، نو د اول کال نه باید د کېنولو د وخت نه دا تربیه او دا شاخبري شروع شي، تر اخره پورې بیا وروسته ډېر اسانه وي د بوټي جوړول. نو دې ته باید تاسو متوجه اوسئ چې بوټي د اول فصل نه تاسې باید شاخبري کوئ. او بله دا مهمه مسله چې شاخبري یوازې یو ژمی په بل ژمي نه کیږي. په ژمي کې شاخبري کوئ، نو په پسرلي کې، په اوړي کې، په مني کې هم تاسو کولی شئ چې په بوټي کې د اصلاح دپاره شاخبري وکړئ. ښه ګورئ، زموږ یوازې دا ویډیو نه ده دا تاسو چې اوس ګورئ، صحیح، چې دا د شاخبرۍ داسې موږ په لسګونو نورې ویډیوګانې په مختلفو مسایلو جوړې کړي دي، نو هغه تاسو کولی شئ چې زموږ دغه د یوټیوب چینل کې وګورئ، او که د هغې باوجود چاته کومه پوښتنه پیدا کېږي، کوم سوال وي، کوم مشکل وي ورته، نو کولی شئ چې موږ سره په دغه واټساپ شمېره باندې چې دلته په دې سکرین کې تاسو ته ښکاري، په دې باندې موږ سره تماس ونیسئ. او په یوټیوب چینل کې که چیرې دغه لینک نشئ ورکولی، نو زما نوم چې مکمل په دغه انګلیسي باندې په یوټیوب چینل کې ولیکئ، محمد عزیز سعیدي، نو زما هغه د یوټیوب چینل به تاسو ته راخلاص شي.